تاسې پوښتنه کړې ده چې موږ کله خپلو کوروالاو ته یو شی د بازار څخه راوړو، نو بیا زموږ مور موږ ته وایي چې زه خپل حق نه در بخښم او زما بخښنه ده چې دا زما په پټ ورته راوړي او یا یې ورته راوړي. سره د دې چې موږ دا مشکل هم لرو چې کله یو عام شی راسي کور ته، نو هغه هم دوی ته نه رسېږي. نو اوس زموږ دپاره دا جایز دی چې رایه وړو بې اجازې که نه؟ محترمه، ستاسو په جواب کې به ووایو کومه ښځه چې خاوند را واده کړل، نور د دغه ښځې ټوله کفالت، ټوله روزنه او طریقه او ټول د ژوند ضروريات چې دي هغه پر دې خاوند دي. دا پر ده باندې ضروري دي، پر ده واجب دي. نو د دغه پر بنا باندې که ستاسې د مور خوښه وي که نه وي، دا باید تاسې ورته راوایي. په دې باندې هېڅکله تاسې نه مأخوذه کیږئ، نه تاسې ګناهکاره کیږئ. بس مشکل تاسو ته په دې کې نه پیښیږي. دا خو ظلم دی، د ښځې سره ظلم دی. دا ښځه چې ده دا حره ښځه ده، آزاده ښځه ده، مظلومه ښځه ده، نو دا پر دې باندې ظلم دی. که څه هم ستاسو د مور دا بیخي خوښه نه وي، نارضایتیا وي، بیا هم جایز دی، پروا نه کوي، ورته راوړئ بیا. الله مو وساته. السلام علیکم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.